الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت ته الله تعالی د روزي میاش کی 15 داسې انعامات ورکړي دي چې زمانه مخکې پیغمبرانو تم دان دي ورکړي کم 15 احسانات انعامات چې الله تعالی د امت ته د رمضان په برکت سره ورکړي دي عام مسلمانانو ته دا ندي ورکړي شوی یو پیغمبر ته هم یو دا چې کله ډومبه شپه د روزي د میاشتې راشي نو الله تعالی د ټولو مسلمانانو ته یو نظر د رحمت فرمایي او د الله تعالی نظر داسې دی چې چاته الله یو نظر د رحمتو کې د جهنم د اور نه آزاد شي دویم دا چې د روزیدارو د خولې وږم د مازیګر نه وروستو ماښام ته نږدې وخت کې چې دا معده خالي شي د غاښونو بدبوی جدا شي ګندګي د خولې دې نه مراد چې د معده خالي شي او انسان د سویلي کوي ساګانې علي وږی شي دغه ده خوله به پاکې هر وخت روژه کې مسواک وهه بغیر روزي موه مازیګر کې موه غرمه مسپښین کې موه بعضې خلکو دې کې دا غلط فهمي کړې ده نو هغه وایي چې یاره خله کې به مسواک نه وهي نه صفایي ډېره ضروري ده مراد د دې وږم نه د معدې وږم دی ساه اخیستل دي د خولې بدبویي نه ده هغې نه دې الله پاک وساتي او بیماري وي چې سړی خوله ډېره پاکه ساتي او بل کس پاکه نه ساتي هغه ته نږدې هغه نه هم لګي ده متعدي بیماري ده او بیا دا نه پاکېږي نو دې خیال ساتل پکار دي د الله پیغمبر فرمایي د بني اسرائیلو سړو خولې نه پاکول د هغې ښځو زناګانې شروع کړي دا ښه کار نه دی باید سړی بیخي د خولې ته اوزګار نه وي که نه په هفته کې هم نه پاک دا شرعن بده خبره ده سړی ذکر هم کوي لمونځ هم کوي او خوله پاکه نه ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوی د خلو یا د معدو کم سام چې دی وږم دا الله پاک ته د مشکو د خوشبویو نه زیات خوښ دی او دریم دی چې روژه ونیسي نو فرشتې ورته د مغفرت دعاګانې شپه ورځ کوي یعنی ټوله میاشت د شپې جدا فرشتې وي د ورځې جدا وي روژهدارو دپاره د بخښنې دعاګانې کوي څلورم الویه مهرباني چې د مسلمانانو سره الله د روژې په برکت کړې ده غدا ده چې الله تعالی جنت ته حکم وکړي ای جنت ته تیار شه او ځان ښایسته کا زما د روژهدارو بندګانو دپاره قریب ده چې د دنیا د ستړیا نه به زما د کور ته او زما د عزت ځای ته راشي دنیا کې روزي نیولي تکلیفونه تیر کړي آخرت تیاری کې نو دا د دمې ځای دی پنځمه ده کله چې آخري روژه شي غفر لهم جمیعا ټول روزیدار الله پاک وبخي او الله پاک د دوی د بخښنې او د مغفرت فیصله وکړي الحمدلله یو سړی عرض کو صحابه کرامو کې د الله پیغمبره چې دا عمومي بخښنه کیږي او ټول مسلمانان بخښلی کیږي لیلة القدر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه اخو تیره شوي روزه کې 20 یا 30 یا 50 بلکې دا خو قاعده ده چې مزدوران کله مزدوري وکړي نو دی چې د کار نه فارغ شي مزدوري ورکولی کیږي نو دې بندیانو روزي ونیولې روزي پوره شوې نو الله پاک دې ته دې ثواب ورکړي